د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار غازي کریم خان تلار کې نن سلګونه میرمنې د حجاب په اړه د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان په ملاتړ راټولې شوې وې. یا د میرمنې وایي حجاب د پت او عزت جامه ده او څوک چې پر وړاندې مخالفت کوي د افغاني خویندو استازولي نشي کولای. زموږ د نننۍ غونډې او د دې مؤمنو خویندو راټولېدلو موخه د حجاب څخه ملاتړ و او د هغو بې حجابه ښځو په مقابله کې درېدل و چې هغه اوس په واټونو کې راوځي او د مسلمانو خویندو څخه نمایندګي کوي. موږ وایو چې هغوی زموږ نمایندګي نشي کولی. زموږ ازادي زموږ حجاب ده او موږ تل د حجاب ملاتړ کوو. مسلمان خورې که په اسلامي احکامو ځان مکلفه ګڼي نو حجاب رعایت کړه. په کوم څه چې الله تعالی حکم کوي هغه له حکمت او رحمت نه وي خالي. یا د میرمنې وایي د اسلامي امارت حکومت د ښځو حقونو ته بشپړ درناوی لري او تر بل هر وخت یې اوس حقوق خوندي شوي دي. دوی د اسلامي امارت له حکومت نه خپل ملاتړ هم څرګند کړ. زنده باد اسلامي امارت. زنده باد. اسلامي امارت د ښځو حقوقو ته ژمن دی. هغه وویل د اسلامي حجاب کې ښځې کولی شي چې هم بیرون وظیفه او هم دننه کار وکړي. د ویلو ده چې یادو میرمنو ته د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا د ستاینلیکونو ترڅنګ حجابونه هم ډالۍ شول.